بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ یاست. راځو نن په دې نوې ویډیو کې نن هغه څه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یوټیوب څخه ویډیو بغیر کوم ډاونلوډر څخه راواړو. نو لومړی راځو و یوټیوب ته. صحیح، یوټیوب دا دې خلاص شو. فرضاً دغه ویډیو ده، موږ غواړو دا ویډیو د یوټیوب څخه راواړو. دوستانو ګورئ، دلته د شیر ایکن دی، یعنی د شیر تڼۍ به کښېکاږئ. کله چې مو شیر ایکن ووهئ، د شیر څخه به وروسته کافي لینک ته ورسئ. د دې لینک به کافي سي. بیا به ولاړ سئ، د دې ځای څخه به ووځئ. صحیح، ولاړ به سئ چیرې؟ کروم ته. کله چې مې کروم خلاص کړئ، په کروم کې به موږ تاسې ورته ولیکو vid.co. صحیح، کله چې مو دا ولیکل، بیا به 4ivid سایټ راته خلاص شي. په دې صفحه کې به په دغه خړ ځای کې دلته به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ، هغه لینک چې تاسو کاپي کړی دلته به پیسټ کړئ او ډاونلوډ به وي، دا به را ډاونلوډ شي. دلته موږ څه کوو؟ پیسټ وو. کله چې مو پیسټ کړئ، بیا د ډاونلوډ بټن وهو، نو هغه به په اتومات ډول را ډاونلوډ شي. داسې یو ایکن تاسو ته راځي. صحیح، غواړئ چې تاسو دا را ډاونلوډ کړئ، دلته د ډاونلوډ تڼۍ کښېکاږئ او بیا هم د شین ډاونلوډ بټن کښېکاږئ. کله چې مو دا کښېکړئ، نو ویډیو به تاسې راسن وګورئ چې په دا ځای کې ویډیو څه شي ده، را روانه ده. ویډیو هم دا اوس روانه ده. په ډېر لږ وخت کې به تاسې وګورئ چې ویډیو به ډاونلوډ شي. ګورئ دوستانو، تاسې وکتل چې ویډیو ډاونلوډ شول، خو یو شرط په دې کې دا دی که چیرې دا په ګیلري، حتما دا ګیلري ته ځي. که چیرې موبایل ریسټارټ کړئ، دا به په ګیلري کې پرته وي. که چیرې په ګیلري کې ویډیو نه وه، بیا ځو مای فایلز ته. په ډیوایس کې د فون په ډیوایس کې ګورو، هلته به په ډاونلوډ کې پرته وي. صحیح، خو بیا که چیرې تلیفون ریسټارټ کړئ، ستاسو په ګیلري کې به دا ویډیو شو شي. راځو دوستانو ګیلري ته. کله چې ګیلري وو، په ګیلري کې د ډاونلوډ ایکن نه معلومیږي. صحیح، یا د ډاونلوډ فولډر نه معلومیږي په ګیلري کې. نو چیش کوو؟ تاسې دا فکر ونه کړئ چې دا خو نو نه ده ډاونلوډ شوی، یا دا حتما ډاونلوډ شوی ده. نو چیرې ځو؟ سمسنګز ته به ورسئ، مای فایل به پیدا کړئ. صحیح، په مای فایل کې به ډیوایس ته ورسئ، ډیوایس سټوریج ته به ورسئ. په ډیوایس سټوریج کې به ډاونلوډ کې ستاسې ویډیو، هغه ویډیو چې موږ مخکې په یوټیوب کې پیدا کړه، هغه ویډیو مو شیر کړه، کاپي لینک مو واخیستی، بیا ولاړو 4vid ته. هغه سایټ کې مو پیسټ وکړئ، ډاونلوډ مو کړل او هغه دا ده ډاونلوډ شوی دی. صحیح، تاسې ټوله یې کتلی شئ. صحیح، دا هغه ویډیو ده چې موږ را ډاونلوډ کړه. په ډاونلوډ کې 1.19 MB تقریبا په اووه دقیقې یا په 6 دقیقې کې موږ راواړول. خدای دې وکړي ستاسې خوښه شوې وي. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل ایکن در سره ووهئ، تر څو زموږ نوې ویډیوې چې موږ یو خپل چینل ته پورته کوو، هغه تاسو ته هم در ورسېږي. په هغه لحظه تاسې د هغه ویډیو څخه برخمن شئ. خدای تعالی مو ښه وساته. ستاسې د دعا په هیله، خدای مو مل شي.